بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه لیکچر کې به زده کړو چې یو ډیټابیس چې کوم خدمتونه خپلو مشتریانو ته وړاندې کوي هغه موږ څنګه په ټپه ودرولی شو، یعنې د ډیټابیس سرویسز چې کوم دي هغه موږ څنګه سټاپ کولی شو. د ډیټابیس سرویسز سټاپ کېدو لپاره زموږ له درو طریقو څخه کار اخلو چې په لومړۍ طریقه کې چې کوم دا موږ لومړی ډیټابیس آفلاین کوو، یعنی کوم ډیټابیس چې موږ آفلاین کوو هغه باندې موږ رایټ کلیک کوو او له هغه څخه وروسته موږ ټاسک ته ځو او ټاسک کې ټیک آفلاین یعنی دغه ډیټابیس دی آفلاین شي. د دغه ځای څخه موږ بیا ډراپ آل اکټیو کنیکشن یعنی اوس مهال چې دغه ډیټابیس سره څومره خلک کنیکټ دي هغه ټول کنیکشن دی له منځه ولاړ شي او ډراپ دي شي. زه ورته یم اوکې. دوستانو تاسو وینئ چې اوس مهال ایوب زازي ډي بي آفلاین شوی. تاسو د مخکې په بریکټ کې ګورئ چې آفلاین یعنی دغه ډیټابیس چې دا اوس هیڅ چاته خدمتونه نه وړاندې کوي او یوازې همدغه یوزر چې اوس مهال زه تر اس کیو ایل سرور ته لاګین شوی یم په دغه کې کار کولی شي. خو بیا هم وینو چې د ډیټابیسز فولډر لاندې د هغې نوم بیا هم موجود ده. که چیرې ستاسو غواړئ چې ډیټابیس د سرویسونه هم ودروي او له دغه لیست څخه دې هم پاک شي، نو د هغې دپاره باید تاسو یو ډیټابیس ډیټچ کړئ. زه دغه ډیټابیس بیرته غواړم چې آنلاین یې کړم یعنی بیرته یې نارمل حالت ته راوړم، بیا هم همغه پروسه تکراروم او د ټیک آفلاین په ځای زه ورته برینګ آنلاین ورته اوکې دغه ډیټابیس بیرته عادي حالت ته راغله. یا د دغه سکرپټ له لارې زه هم کولی شم چې یو ډیټابیس سیټ آفلاین کړم. الټر مطلب دا زه تغیرات غواړم په څه شي کې ډیټابیس کې، په کوم ډیټابیس کې د ایوب زازي ډي بي کې زه ورته یم چې سیټ آفلاین دغه د آفلاین شي او with رول بیک امیډیټ. او کله چې زه بیرته غواړم دغه کوم ډیټابیس چې ما آفلاین کړی ده زه بیا هم ورته یم چې زه تغیرات غواړم چې راولم په څه شي کې ډیټابیس کې، په کوم ډیټابیس کې کوم ډیټابیس چې ستاسو آفلاین کړي وي همغه نوم دلته ورکئ او بیرته ورته وایئ چې سیټ آنلاین. نو دغه سکرپټ به هغه ډیټابیس بیرته نارمل حالت ته راوړي. او دوهمه لاره دغه ده چې یو ډیټابیس دی ډیټچ شي. کله چې یو ډیټابیس تاسو غواړئ چې ډیټچ کړئ هغه همغه باندې رایټ کلیک وکړئ او هیله ده چې دغه ډیټچ طریقه ستاسو زده وي او دغه کې ستاسو مشکل ونه لرئ. زه دغه ډیټچ طریقه زه نه غواړم تکرار کړم. د ډیټچ دپاره زما د تیر لیکچرونو ته که ستاسو ور وګرځئ هلته به ستاسو ومومئ چې ډیټچ په هکله مونږ پراخې زده کړې یا هلته کړي دي. او د ډیټچ دپاره تاسو دغه سکرپټ هم کارولی شئ چې لومړی یو ځانګړی ډیټابیس سنګل یوزر موډ ته واړوئ یعنی یوازې یو یوزر دی په دلته کار وکړي او څومره اکټیو کنیکشن چې دغه ډیټابیس سره دی هغه د ټول ډراپ شي او هغې څخه وروسته د دغه سټور پروسیجر په مرسته تاسو هغه ډیټابیس ډیټچ کړئ. او دریمه طریقه چې دا تر ټولو خطرناکه لاره چې دا هغه د ډیټابیس ډیلیټ کول یا له منځه وړل دي. که چیرې ستاسو غواړئ چې یو ډیټابیس ډیلیټ کړئ نو هغه ډیټابیس باندې رایټ کلیک وکړئ او ډیلیټ ته لاړ شئ نو دغه به ډیټابیس ډیلیټ کړي او یا دغه سکرپټ وکاروئ. خو د یادولو وړ ده چې ستاسو په ریل انوایرمنټ کې هیڅ کله د یو ډیټابیس ډیلیټ کولو یا ډراپ کولو کوشش مه کوئ. دا ځکه که چیرې ستاسو یو ډیټابیس ډیلیټ کړئ او وروسته ستاسو سره بیک اپ هم نه وي یعنی تاسو نشئ کولی چې هغه ډیټابیس بیرته خپل عادي حالت ته راوړئ. او که چیرې ستاسو نه یو څوک کوم اداره کې چې مشر ده یا ستاسو مدیر وي یا ستاسو رئیس وي هغه غوښتنه وکړي چې پلانی ډیټابیس دې ډیلیټ کړی شي، ستاسو کوشش مه کوئ چې هغه ډیلیټ کړئ. لومړی آفلاین کوئ. که بیا هم رئیس وایي چې دلته لیست کې دغه شته د لیست څخه دې هم وځي ستاسو هغه بیا ډیټچ کړئ او د ډیلیټ کولو کوشش هیڅ کله مه کوئ. کیدای شي چې په راتلونکي کې په هغه ډیټابیس اړتیا پیدا شي، په هغه ډیټابیس کې د چا په هکله یا د ادارې په هکله ځینې داسې معلومات وي چې هغه باندې ډېره خواري ایستل شوي وي،
هغه اداره غواړي چې هغه بیرته نورمال حالت راوړي. یعنی یو پروفیشنل ډي بي هیڅکله هم ډیټابیس نه ډیلیټ کوي او همیشه له ډیټابیس آفلاین او ډیټاچ څخه استفاده کوي. څلورمه طریقه دغه ده چې موږ په بشپړ ډول خپله د اس کیو ایل سرور چې ده دغه سټاپ کو. یعنی که موږ اس کیو ایل سرور باندې رایټ کلیک وکړو دغه اس کیو ایل سرور سټاپ کو، د دې دا مطلب شو چې دغه اس کیو ایل سرور سټاپ کیدو سره سره به موږ د ډیټابیس سرویسونه هم سټاپ کو. خو دا هم غوره لار نه ده. موږ نه غواړو چې ټول اس کیو ایل سرور خدمتونه په ټپه ودرو، ځکه چې کیدای شي په یو اس کیو ایل سرور کې خورا ډیر ډیټابیسونه وي او باید د یو ډیټابیس لپاره ټول اس کیو ایل سرور سټاپ نشي. دوستانو دا اوس موږ د نن ورځې موضوع تر بلې موضوع پورې هم په لوی چیختن سپارم. الله مو مل شه.